ستا د مینې لټون په دریاب کړله هو چې لکو مې راځو چې پر کومې بځو چې لکو مې راځو چې پر کومې بځو ستا د مینې لټون په دریاب. واورې زما ورونو، حسینه چې د قیامت په ورځ بیا ډېر انسانان جهنم ته مسلمانان روان وي او لږ انسانان بیا جنت ته روان وي. ډیر انسانان د الله رب العزت په فرمان باندې دوزخ ته کش سي، ډیر انسانان جنت ته کش سي. دغو انسانانو لپاره خدای نه کړدا چې د قیامت په ورځ بیا رب زموږ څخه ګیله ونه کړي او رب العزت موږ پړ او ملامت نه کړي. یا دغه انسانان ګریوان ته لاس راوانه چې تاسو په اسلامي ارشاداتو موږ نه خبرولو، ولسوال به دا وایي، وزیر به دا وایي، د حوزې امیر به دا وایي، د یو ماموریت مامور به دا وایي، د وزارت وزیر به دا وایي، د یو ریاست رئیس به دا وایي چې تاسو نو خبر کړي یو ملک چې اسلامي وي هلته عقیده اسلامي وي، هلته مذهب هم وي، هلته قرآن او حدیث هم وي، دغه ملک باشندگان اسلامي وي. او هر وخت ټولو علماو دا خبره په یوه اواز کړې ده چې ګوري د الله په لحاظ د الله څخه وبېرېږي. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله رب العزت بې خبره نه دی ظالمان چې کومې کړنې که یو داسې یو ملکی انسانان بیا هم د ظلم څخه راونه ګرځي. الله رب العزت هغه ذات دی چې د ظالمانو د ظلم څخه بې خبره نه دی. د قیامت په ورځ به هغه سختې سزا ورکړي چې بیا به بادشاهان خړو پړو انسانانو ته ګوري، مظلومو خلکو ته به ګوري، خوار او فقیرو انسانانو ته به ګوري چې کاش کې د دغه فقیر پر حال باندې زه خبر وای، په هغه دنیا کې مې یو څه رحم پر دوی باندې کړی وای. اوس د هغه ورته وایي د خړو پړو انسانانو پر حال باندې رحم وکړي، پر هغو انسانانو باندې رحم وکړي، پر مسجد والا باندې رحم وکړي، د اسلام په د هر ډګر پر خادمانو باندې رحم وکړي، پر مدرسو والا باندې رحم وکړي، پر ژیړو والاو باندې رحم وکړي، پر اسلامي لباس والاو باندې رحم وکړي، پر قرآن او مذهب او پر حدیث او پر عقیده باندې رحم وکړي. د کفر خبرو ته ځای مور کوي، اسلامي خبرو ته ځای ورکړي. الله رب العزت خو هغه ذات دی چې د قیامت میدان برازي. الله رب العزت په حکم ذات وي، انسانان برابولي، حساب او کتاب ورسره کیږي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یو ظلم هغه دی زما ورونو چې بادشاہ کوي، یو ظلم هغه ډول دی چې وزیر کوي، یو ظلم هغه دی چې د انسان سره ناحق توپق وي، ناحق انسانان وژني، یو ظلم هغه دی چې د انسان سره تیزه ژبه وي، ناحق په خپل ژبه باندې د انسانانو زړونه زخمي کوي. یو ظلم هغه دی زما ورونو چې انسانان په دې دنیا کې په خپل کاروبار کې کوي، درواغ پکې وایي، حرام خوري، رشوت خوري، سود ورکوي، د خپل ځان سره ظلم کوي، اسلامي لباس نه خوښوي او کفري لباس خوښوي، د فاسقو انسانانو لباس خوښوي، د بدو خلکو لباس خوښوي. دا هم ظلم دی. یو ظلم دا دی چې انسانان په خپل ژبه کې د بل چا غیبت کوي، د عالم غیبت کوي، د مدرسې غیبت کوي، د شیخ غیبت کوي، د اولیاء غیبت کوي، مذهب باندې شنه وایي، په قرآن پسې شنه وایي، په حدیثو پسې شنه وایي، اسلامي خدمتونه شنه بولي. دا هم ظلم دی. یو ظلم دا دی چې خپله ژبه یې په واک کې نه کړل، هر څه چې وویل ویې ویل. د خدای بنده د الله څخه وبېرېږه. که دنیا نوای موږ خو لتا ورکېدو چې لکو مې راځو چې پر کومې بځو ستا د مینې لټون په دریاب کړله هو چې لکو مې راځو چې پر کومې بځو چې لکو مې راځو.